السلام علیکم مینوالو، زه یم ستاسو خوږ ورور منجن ماما. یو ځلې بیا ستاسو په خدمت کې تاسو سره نیغ په نیغه د منجن ماما آفیشل چینل نه. نن د ویډیو مقصد صرف او صرف دا دی چې تاسو سره لږ غونډې ګپ ولګوم، لایو راشم تاسو سره، او نور څه مقصد نشته، څه فني ویډیو هم پکې نشته. نه نو زه به خپل باره کې تاسو ته صرف دا ووایم چې زما نوم غنی الرحمن عثمان خیل دی، تعلق ساتو عثمان خیل قوم سره. دې نه علاوه زمونږ په مردان ضلع مردان خاص تورمایار کې پاتې کېږم. زه یو بس داسې میډل کلاس فیملی سره تعلق ساتم، داسې خاص لکه زمونږ جایدادي خلک نه یو. زما خپل فني کانټینټ دی او فني کانټینټ چې کوم دی دا په ټیک ټاک باندې تاسو به لیدلی. الحمدلله 6,60,000 زما د وخت کې فالوورز دي، او په یوټیوب باندې چې کوم مینوال ما سپورټ کوي د هغې ډېره زیاته مننه، ته دل نه شکریه ادا کوم چې تاسو لکه دونه قیمتي وخت زموږ دپاره ویستو او زما چینل هم سبسکرایب کو. نو انشاءالله تاسو سره به ګپ شپ لګو مزید نورم. راځئ یو وړه غونتې وقفه اخلو، وقفې نه بعد راځو. ویلکم بیک مینوالو. مینوالو ډیره امپورټنټ خبره، ډیره ضروري خبره چې نن تاسو سره شیر کوم. مینوال کمپلینټ کوي او بار بار دا ریکویسټ کوي یار منجن ماما زمونږ ویورز نه راځي، زمونږ لایک نه راځي، زمونږ فالوورز نه راځي. د هغې دپاره به دا خبره زه بالکل شیر کوم، خامخا به شیر کوم. د ټول نه امپورټنټ چې کوم دی ستا بیکګراؤنډ دی، بیکګراؤنډ به زبردست ساتي. دویمه خبره خپل کانټینټ به جوړوي، خپل وایس باندې به ریکارډ کوي ویډیو، او په هغې به چې کوم دی خپل ډیوډ کې. د ټول نه درېیمه اهم ترین خبره دا ده چې ته هیشټیګ به استعمالوې، چې ته چېرې پښتو کانټینټ جوړوې نو ته به د هغې لپاره پښتو هیشټیګ استعمالوې. هیشټیګ مطلب دا دی چې دا یو ګروپ جوړ شي او ګروپ کې ستاسو ویډیو لاړه شي، هغه بیا نور مینوال هغه ګروپ ته انټر کېږي نو هغه ستا ویډیو هغه له په مخه راځي. نو د هیشټیګ مطلب اصل کې دا دی. هیشټیګ ورته خیر زه سجیست هم کوم. نن سبا ډېر په ټاپ باندې چلیږي سټینډ وت کشمیر، دا ښه ټیټ چې کوم دی هیشټیګ دی. پېښور ښه ښکلی هیشټیګ دی. برهان ټي وي ډېر زبردست هیشټیګ دی. افریدي سواګ دی، او زما خپل هیشټیګ چې کوم دی منجن او منجن ماما دا دوه هیشټیګ زما دي، او ورسره یو بل هم دی مسټر مردان. دا درې هیشټیګ استعمالولی شي تاسو بالکل. دې کې بس تاسو ویډیو موږ هم ګورو، موږ ته به راځي مخې لا خامخا به ګورو، لایک به هم ورکوو، کمنټس به هم. څلورمه خبره دا چې مینوال وایي چې یاره منجن ماما د ویډیو اپلوډ کولو ټایمینګ موږ ته وښایه که نه. نو د دې لپاره ټایمینګ څه ضرورت نشته. ستا ویډیو چې کوالټۍ والي ښکلي ویډیو نو هغه به اټومیټک خلکو له مخې له ورځي، هغه به اټومیټک فور یو ته اوړي، او چې فور یو ته ستا ویډیو واوړې ده نو هغه لازمي خبره ده، هغه لایک هم اخلي، هغه فالوورز هم پرې راځي، او هغې باندې به ویورز هم راځي. نو کوشش وکړئ چې ښکلې نه ښکلی کانټینټ جوړ کړئ او مینوالو سره شیر کړئ. ښه، بل تپوس مینوالو کړی و چې منجن ماما لکه موږ د ورځې لکه څو ویډیوګانې اپلوډ کوو که نه. نو ویډیوګانې ګوره چې کم نوي میوزران دي هغې لپاره به زه دا خبره وکړم چې تاسو کم سے کم 4 ویډیوګانې د ورځې اپلوډ کوئ. نو لکه دې کې داسې خبره ده چې ستا به لایک لومبو ورځو کې نه راځي، ستا به خلک ګوري که نه، ستا ټیلنټ به خلک ګوري چې یار دې لیک کې څه ټیلنټ دی. ستا کو یو ویډیو خوښه شوه د خلکو نو تا به بار بار هغې ویډیو باندې هغې مجبوره کوي چې موږ ته به داسې قسم کانټینټ پیش کړه. نو کوشش وکړئ چې تاسو کومه ویډیو ډېره زیاته لایک شوي، ډېره زیاته وایرل شوي، نو هغه قسم ټیلنټ خپل ځان کې را پیدا کړئ، او هغې قسم ویډیو باندې چې کوم دی مزید کوشش وکړئ چې هغه شان قسمه ویډیوګانې جوړې. زیاتر مینوالو موږ ته ریکویسټ رالیږلي وایي منجن ماما پروموټینګ ویډیو راړه وکړه، موږ ته راولېږه، موږ به خپل ایډیا نه شیر کړو. د هغې لپاره به زه داسې قسم خبره وکړم چې پروموټینګ ویډیو چې کوم ده هغه داسې یو فضول کار دی. فضول کار به زه په دې وایم چې مطلب ما یو کس دپاره پروموټینګ ویډیو وکړله، هغه خپل ایډیا نه شیر کړله، په هغې باندې هغه 2,000 لایک هم پې هغه واخیستل، نو هغه تر هغې څه فایده نشته، ځکه چې په دې ویډیو کې د هغه خپل ټیلنټ نشته. چې په کوم ویډیو کې ستا خپل ټیلنټ نه نو هغې نه بعد به ته مزید چې کوم دی مینوال ته څه پیش کړې. نو کوشش وکړئ چې خپل ټیلنټ په ځان کې را پیدا کړئ، او هغه ټیلنټ تاسو خپله دلته چې کوم دی شو کوئ په سوشل میډیا باندې چې تاسو د هغې نه خلک وپېژني. لکه زما په پروموټینګ یا د بل ټیک ټاک سټار یا د بل داسې سټار چې کوم دی هغې نه تاسو پروموټینګ ویډیو کوم وکړئ او هغه تاسو اپلوډ کړئ، په هغې به وختي طور باندې تاسو لایک واخلئ، ویورز به هم پرې واخلئ، فالوورز به هم راشي، خو ستاسو چې کوم فالوورز راشي هغې ته مزید ته څه پیش کړئ. لکه هغې ته مزید ته کم سے کم کامیډي یا څه داسې ډایلاګ والا یا څه پویټري به پیش کړئ خامخا، چې تا کې کوم ټیلنټ وي چې ته نشي پیش کولی. نو ستا د پروموټینګ ویډیو، ستا د ټیک ټاک د آیډۍ، ستا د فیسبوک، ستا د یوټیوب د آیډۍ څه فایده نشته، او بالکل په ځای ولاړ یا به زیرو کانټینټ باندې چلیږي. نو کوشش وکړئ چې خپلو مینوال ته داسې کانټینټ پیش کړئ چې لکه هغې ته مزه واخلي، هغې لایک کړي، هغې مخکې شیر کړي او سپورټ یې کړي برابر. مینوالو کو تاسو کتلي ما تقریبا چې 4-5 د روسټینګ والې ویډیوګانې جوړې کړې وې، او الحمدلله تاسو ښه سپورټ کړی دي.
نو هغې نه بعد چې کوم دی ما د روسټینګ ویډیو نه جوړه کړې تقریبا دا میاشت وشوه. نو بیسیکلی وجه دا ده چې زمونږ چې کوم ډایرکټر صاحب دی او زمونږ کوم کیمرامین صاحب دی هغه تللی کراچۍ ته. نو انشاءالله هغه نن راغی او 2-3 ورځې پس به موږ تاسو ته چې کوم دی ښه ښکلې زبردست روسټینګ والی ویډیو هم پیش کوو او هغه چې کوم دی خپله ډېر ښکلی ایډیټر دی شهسوار یوسفزی د هغه نامه ده او انشاءالله کوشش به موږ کوو چې موږ تاسو ته د خپل د یوټیوب چینل نه موږ تاسو ته ښکلي ښکلي واینز هم پیش کړو. خیر عدنان صاحب یا داسې اور واینز یا بونیر واینز ته خو موږ نه رسو خو موږ به کوشش کوو چې موږ د هغې په شان تاسو ته ډېر ښکلي ښکلي خاکي او ښکلي ښکلي کانټینټس پیش کړو. نو انشاءالله سکرپټس هم لیکلی دی کار پې شروع دی کیمرامین صاحب او ډایرکټر صاحب هم راغلی دی. نو انشاءالله ډېر ژر به تاسو ته موږ په دې خپل چینل باندې ډېرې ښکلي ښکلي واینز پیش کوو. امید مې ده چې تاسو به دغه شان سپورټ کوئ څنګه چې زموږ دا چینل اوس سپورټ کې روان دی او ماشاءالله ډېر تیزۍ سره روان دی او دا ټوله ستاسو مینه ده. موږ صرف او صرف تاسو په مخونو خندا راولو او ستاسو په مخونو چې خندا راشي ګوره تاسو ته چې پته را ډېر کې زیاتره خلک کمعقل دي نه پوهېږي او ډېر زیات خلک چې کوم دی 90% خلک چې هوښیار دي تعلیم یافته دي باشعوره دي پوهېږي د تکلیف او د پریشانۍ دور دی. د تکلیف او د پریشانۍ نه بچ کولو لپاره موږ تاسو ته چې کوم دی فني کانټینټ خاکي لطیفې پیش کوو. زموږ د دې خاکو او لطیفو پیش کولو مقصد صرف او صرف ستاسو مینهوالو د مسافرو خاص طور پر په مخونو بر خندا راوستل دي او دې نه علاوه زموږ بل څه مقصد نشته. د چا زړه ازاري چې شوي د هغې نه موږ ته دل نه معافي غواړو. امید مې دی چې تاسو به موږ سره دغه شان یو ځای اوسئ او موږ به سپورټ کوئ. ستاسو د سپورټ ډېره زیاته مننه. یو ځل بیا یو ملګری دی دا به یوټیوب کې لږ سپورټ کوي ډېر ښکلی کانټینټ پیش کوي ډېر زبردست ویډیوګانو ګریلي ویډیوګانې پیش کوي. نو اردو کې مې انټرویو کړې ده تاسو انشاءاللہ واچ. السلام علیکم گائز میں ہوں آپ کا دوست منجن ماما آفیشیل آپ سے مخاطب ہوں. یہ جو میرا دوست آئے ہوئے یہ بہت اچھے یوٹیوبر ہے. آپ ان سے بہت کچھ معلومات سیکھتے ہیں. ان کی ویڈیو ضرور دیکھیں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. بہت ہی اعلیٰ کوالٹی کی ویڈیوز بناتا ہے دوستوں. امید ہے کہ آپ ان کے چینل کی وزٹ ضرور کریں گے. ان کا چینل سبسکرائب کریں لائک کریں اور کامنٹ ضرور کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. السلام.